سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې به موږ خبرې کوو د زلزلې په اړه. زلزلې ته په انګلیش کې څه وایي او کله چې یو ځای کې زلزله وشي د هغې نه بعد موږ څنګه کولی شو چې د هغې سره غمرازي په انګلیسي باندې ښکاره کړو. نو زلزلې ته په انګلیسي کې ایرتکویک وایي. ایرتکویک اوس تېره شپه چې وه په کونړ کې نورو ځایونو کې پاکستان کې زلزله شوې وه او زمونږ ډېر وروڼه شهیدان شوي وو. نو اوس به موږ د هغې په اړه باندې خبرې کوو. Last night there was an earthquake in Kunar. تېره شپه په کونړ کې زلزله وه. Last night there was an earthquake in Kunar. تېره شپه په کونړ کې زلزله وه. May Allah have mercy. الله دې رحم وکړي. May Allah have mercy. الله دې رحم وکړي. تب هیو نه وایي ښه have. May Allah have mercy. الله دې رحم وکړي. I pray for paradise for the martyrs. زه د شهیدانو دپاره جنت غواړم. I pray for paradise for the martyrs. زه د شهیدانو دپاره جنت غواړم. And a quick recovery for the injured. او عاجله شفا زخمیانو ته. And a quick recovery for the injured. او عاجله شفا زخمیانو ته. ریکوري شفا یعنی کله چې یو څوک مریض شي او بیرته د شفا غوښتنه یې ته کوي چې هغه زر زر روغ شي. ریکوري. A quick recovery یوه عاجله شفا. injured زخمیان هغه څوک چې زخمی شوی. اوس که تاسو چېرته خپل ملګري ته رینګ وکئ او د هغې نه پوښتنه کوئ چې آیا ستاسو په ځای کې هم زلزله وه، کوم تاوانونه لرل نه لرل، تاسو ښه یې، نو بیا به د دې په اړه موږ داسې خبرې کوو. Was there an earthquake in your area too? آیا ستاسو په ځای کې هم زلزله وه؟ نو ملګری درته څه وایي؟ Yes there was. وه. نو ته دې بیا پوښتنه کوې Did it cause any damage? Are you all fine? آیا کوم تاوان یې لرو؟ تاسو ټول ښه یې؟ Did it cause any damage? آیا کوم تاوانونه یې واړول یا تاوان یې لرو؟ Are you all fine? آیا تاسو ټول ښه یې؟ ملګری ته څه وایي؟ No, it didn't cause any damage. نه کوم تاوانونه نه دي اړولي. We are fine. موږ ښه یو. No, it didn't cause any damage. نه کوم تاوانونه نه دي اړولي. We are fine. موږ ښه یو. نو ته ورته وایي That's good to hear. ښه ده چې داسې اورم. یعنی مقصد چې تاسو ښه یئ. That's good to hear. ښه ده چې داسې اورم. May Allah have mercy on us. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. May Allah have mercy on us. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. نو امید لرم چې ویډیوونه به مو یو څه زده کړي وي او د نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.